الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران السلام، علماء کرام و د مودې علاقې عزتمند او غیرتی مسلمانانو ورنه شاید د علمانی ته معلومات نه وي، خو د علاقې اکثر خلک ته پته ده چې متلش کی تکلیف غوندې ده، خو بس الله رب العالمین جل جلاله و اما نواله دغه خلق ته اجر ورکی، چونکه دا د مش په بیانې رښتې دي. د دې وجې نه ځکه بیمرویانو دي مپرېږدي و انشاء الله العزیز مزا چې وس رسی سمروي هر دوی ته حاضریا کوي او کوشش وکړي و د الله رب العالمین جل جلاله نوې امداد غوړي و چار ما دا غادو بلا چار مستانا. الحمدللہ اللہ رب العالمین ملنا ای دنیا چرنو خلی سوا دی دین دی چارنا لیاد دی خلق دی خدمتنا. موتا مولی صاحب چه کل اطلاع اکڑا نو مولی صاحب خدا سے زرور سڑائی دا چه داغنا سڑائی انکاران شکولا و اقراران شکوائی و بہر خل دیتے دے حسن زون دے وجنا مکمری چار نکی یارو غل کا صحت میں جدت نکی یارو غل او بل دے دغ جذبات دے وجنا دے دغ شوق دے وجنا چنن اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ پدخ کربن دے سمر دے اللہ رب العالمین عجبا احسان و کرم دا. د مېدت منی یقینا مولوی صاحب خو تاسو ته بیان وکړو، خو زه دا ویم چې که په دغه فضیلتې مې لګیاس دی کېدای شي چې دا په څه ورځ ختم نشي، خو دومره قدر یې دو چې د دغه کیم مقام او کیم شان ده او کیم اجرینه او کیم ثوابینه دي. دغه اصلي معلومات په یو وخت کې کېږي چې کله د دوی سترګې پټې شي، چې کله د دوی سترګې پټې شي دغه نه بعد به دغه مقام پته لګي چې دا څومره یو اوچت مقام ده. د دې وجه نه
زه د ټولې نه مخکې اول دغه بچی ته د بچی د میرو پلور د هغې رشته داران د هغې اساتذه کرام هغې ته د زړه د ګهرایي نه مبارکباد پیش کوم او د رب کریم نه دا سوال کوم چې الله څرنګه د نن دغه اعزاز دغه بچی ته نصیب کړي چې نن وې دغه ټول خلک په مخشه د دې چدر پوشي کېږي او دا یو سند دې ته ملاويږي چې دغه بچی نن نسبت چې دا اگر چې نسبی نسبت وي دغه د مندوي سرای خو دغه بچی نن روحاني نسبت چې دا ادي مکه معظمه اولیاء د مدینه منوره د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره کېږي پدینه اوچته اعزاز کیم کېدایش د مویدت منه د شدیناوی تعلیم د شدیناوی علم میرو تو سے دنا ملګری خو په د دوستونه باندې د اعتراض کوي چې شدینا تبلیغ کوي د مویدت منه دایود لري د هر بچی اولینی مدرسه چې دو داد میر غیر دو د میر تایدا او د میر سینا دو کس وخت پکې مې غیش پکې مې سینا شه د الله رب العالمین جل جلاله و امنواله انوارات او تجلیات وی او په هغه بیا غیش کیم بچی ستر شي ادغه بچی نو الله رب العالمین جل جلاله لیا علم جوړای لیا ولید نه جوړای یا د الله پاک یو نیک بندا نه جوړای کس وخت په کیمه غیش د الله رب العالمین جل جلاله محبت نه د الله د پیغمبر مینه نه وی یقینا دغه بچی چې کله ستریږي دغه بچی نه ډکو یا بدمعاش جوړیږي نمو عزت منه بده هندوستان شي یو عالم اخت الله رب العالمین جل جلاله بال بچنو ورکول د سویر لسه کول بعد الله رب العالمین بچای ورکړي چې کله بچای پیدا شو نو بچای په ژړو شو نو خو د سویر لسه کول بعد بچایو کله یو ډاکټر ته دنګوا کله بل ډاکټر ته دنګوا کله یو ملاتا کله بل ملاتا کله یو پیرتا او کله بل پیرتا کله یو دم کله بل دم خو بچای کروریږي نه آخری شی د غالم یو ملګرو صدا ملنګ غوند عالم او اغارو غي اېدا علماء شو نو دا بچی په لورو ته وی چې جی الله رب العالمین مستبال بچنرو کول ایسی بچای روکو اې بچای کرو رژینا بچی آرام نشتا مشخار قسم پسترشلی ای غلم چې کله بچای ولید د قران کریم یو آیت کریمه تلاوت کوي یو غشته ور چوف کو بل آیت کریمه تلاوت کوي بل غشته ور چوف کو بچای غلاش دا مولانا صاحب دای چې جی مې سو د پدامه پتوي دي په ډاکټرون په علاج په هر شي ستړي دي د څه قسم دم د ورکو مشتا او سیا چې به سبب یا جوړي کبته نو به مش دغه دم پکای د عالم عجیبه جواب ورکړي دایور ته فرمایي چې جی دغه بچي مر چوا د قران کریم حافظ وا
چې کله دای د میر نس تلوړ په دغه وخت چې د میر ولګېده د ورځې وې د قرآن کریم یو ختم کو او د شپې وا د قرآن کریم یو ختم کو 24 غنټې چې دوه ختمې نه کول چې کله بچی پیدا شو میر بل مدشلا تلاوت قبل نه و د بچی غوښه وینا اډکی رګینا د ټول د قرآن کریم سره جوړاوي نو بچی چې پیدا شو نو بچی چې کی معیدا د میر په نس خړلا عامل ویدل نه نو زړونه بغیر بل څه شي وي خو زړلې زو لګیدل د قرآن کریم یو آیت کریمه می تلاوت کې یو غشته مې ور چوک بل آیت کریمه می تلاوت کې بل غشته مې ور چوک بچی ته غذا ملاوسله بچی غلاش د میجو تو سے امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تبارک وتعالى چنن دغه دنیا په سلیره حصے تقسیم کې درې حصے دنیا چې دو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب دو د سلارمه حصہ چې دو سلارمه حصہ رسم اسم سائلن کې مش په پیجی نه پته نه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د درې حصے دنیا د په مذهب او یو حصہ دنیا چې دو د درې امامانو په مذهب دو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 سال لګاتار د مخستان په د سبونه سبون مسکي شپته کوله لګاتار ریواره جا پرځدینا ټوله رژې نسی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه جنازه چې دو د جیل نه وتلی دو علماء لیکلی دي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کیم دوی چې په جیل شو په دغه دوی چې اویا زره قران کریم ختمینه د کړی دي اویا زره ختمینه د قران کریم کړی دي چې کله وفات کیږي په دوه رکعت نفل باندې درېږي دوه رکعت نیت نسی نو په یو اول رکعت شي په د یو په باندې در کوي او 15 سپیره تلاوت کوي دوه رکعت شي په دوه په باندې در کوي یعنی په یو په وی لوړ ده او د قران کریم 15 سپیره تلاوت کوي په دوه رکعت شي قران کریم ختمي چې کله اخر شي په سیدا پر ودی رب کریم تسول کوي چې خدا پیژندل خو مې پیژنه خوده خو یا الله دې تو دې بندگی چې کیمه حق ته حق مو ادا نک دغه وجه سوا دغه وجه داوا چې د پلور حضرت ثابت رحمت الله علیه واورز دیوی ویلې په غوړه باندې نوستا او داس کوي ویلې وا مڼا وروړه دای ولګي د هغه مڼا یو خسته وای او خړلا چې کله هغه وخړلا نو دوی چې دا مڼا خو ته وخړلا خدا چا دیر دو پکې ماته کړی دو چا صدا قادر دو نه که قیامت شي الله رب العالمین پښتنه وکړه نو دغه مړې وسه جواب ورکوي دا د امام سے پلور دا ا دې ویلې په وړه روان شو ا دې یو بوغي مندک چا بوغ دې ویلې په وړه و دې دا یقینو چې دا مڼه دغه بوغ ده اغه بوغ ته ورنوي ته د بوغ مالک په بوغ شه موجودو ابوغ مالک ته د سول کې چې جی مو خپلون کوي دوی شي اته د دغ بوغ مڼه خړلې دو کته متمافیو کې اخ چې کله سوچ کو
چې مو بو خلک په غلا او په شکرا باندې یو او د دمر لری و مړه خړلې د په میله مزال یې رکو بیا دې غوي مړې مفي غوړي نه یو ته چې جی داسې په مفت شه مفي خو نه کوم وی چې غریب سړی د الله دې پر مغفرت توکا خای غنه منلا ایغه ته وی چې جی دې مو یو شرط تا وی چې کیم شرط تا وی چې شرط می دادا چې پکیر شي دې مو یو بچی دو کاغات په نکاح خو خله بیا د توته دغه مړی مفي کوم کني مفي نشتا دو دای چې دو دینه نشه شره ولا غریب سړی دغه سه می معاف کوي چې نه خدا بوغ مالکو ته چې وا خبره بلات تکو د مولیر پستر ګړندا دو په وګه باندې کڼا دو زبا باندې ګونګ دو په پښه باندې شالا دو او په سر باندې گنجی دو استون نستا باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پلور سوچ کړي چې الله د دې دنیا یو عذاب خدا چې دا سټکای قبلوي خو بیا سوچ کړي چې دا کته قبیله کې نن یا سبو خلیو تزنه سه ولیو دود نسی د غم نه مخلوص شه په د آخرت زندگی ډیره مشکله ده تای چې ساده بالکل دا د قبیله کې دا د بوغ ملک د وخت کزیو دای د ځون سره راون ک کېرتا شکل کېرتا ولړل نو دې کایوا د برداشت اکسلی ارغه جلکیه چې د برداشت حسن او جمال الله پاک ورکړو هغه مختار غلا بابا جی ته سلام وکړو کیمه پټری په لو شوای د نه وخستله استمام سے پلور خډیر پرزګورو هغه بچی ته کتای نشي وای دا خیال دا چې دا مول سای چې دا خو یو سټکای دا خو چیرې په کې تاسو یو کونشي پرتای دا یو دی چې مو ته خپل مناتره کوا چې د دریمو هغه دوی چې جیا د تو منات دغه دی هغه جل کیو ته وصله دا یو دی چې جیبه ته مو ته سویل او دا څه شي دی ته هوی چړندا یادو کڼا یادو گنجی یادو شیال یادو او ته چې بچی د سړی ته دغه خبره جواب ورکا دور ته فرمایي د جلکیه چې جی چې مو بابا جی ته ویلی دی چې د مو د لیر په سر وشتون نشته گنجی دو کله چې د په عقل او شعور مې وخستدا په ځون په اسوي کله سوچ سمجھ شباد میں پیژندل نمو وشتون د سر نه بعد پټکی نه بار چانه دلی دلی دمو وشت د پټکی نه بار چانه دلی دلا زکه مو پلور عادت وی او په ټول کلی شکو شریره نو ټول کلوی چې د کدی فیبلیر دا گنجی دو زکه پټکای دا سیټینګ پسار دا او ته چې د مو پلور چې توی چې په غوږه باندې کڼا دو د چې په شبت پیدلې مو د پردي سړی ژغ نه داروي دلا اس خو میجو ته موبایل نه ور دي کنه میجو ته موبایل نه ور کړی دي سمره فتنه جوړېسلې دغه نه جوړېسلې د دې وجه نه دوی چې مو چې پردي سړی ژغ نه داروي دلا ټول کله دا سوي چې د کدي سبلیر کڼا دو وی چې مو پلور چې تویلې دي چې پستر ګړندا دو ز چې په شبت پیدنی م پردای سړای نه دلیدلا په شه باندې شلا دو د ټول کلی چې دا مشهور دو چې په شبت پیدنی د خپل کېر نه بار نه وتلی امیجو تاسو خو
چې کله پردي کېر شي وروي بیواجی ما مقصد شپې په 11 بجې باندې تاړي ته سي کنه سي کبه کله د نکری دی شپاوه به د الله د نه وستا کله د نکری دی شپاوه به د الله د نه وستا د مو د تو خويندې دي امو د تو خويندې مایندې او امو تو شدي دي دا باقاعده کوټ پتلونو وچي باقاعده ټیپکو چي ځن کله فوجي جوړي ځن کله ځن طالب جوړي او کله ځن پولیسول جوړي کله ځن بدمعش او ډکو جوړي د نکری دی پښپا دا ډرامه کوي تو سه ویني مز نه دی لیدلې خدای دې نه روي چې کله د امام سے پلور حضرت ثابت دا خبره اوریدله ډیر خوشحال شو او دا موناتی او خستل وکړته یول سلويست ورې د خپل کېرته دای بیارو نه غي سلويست ورې د بعد چې کله دای کېرته روغې نو د خپل شده وتوي چې د مو خوندن سلويست مو ورېدو چې مو ته نکاح شو د تمو تر نزدیکې نه کېرته نه روغله دا وېره دای ورته فرمایي چې جی دې تو پلور شو دا د وخت کزیو کدای شي چا داسې تخفاو تروړي چې پاغه شي د رشوت بیوي نو رشوت او حرام دا شینا د بنی ادم په ګډه شي سلويش تورې د پته کېږي علما نوستي نو مو چې دې ګډه دغه نه پوکشي حلال خروج دو استعمال کی اینن نبات ته د مرشده او د توخمون دي ادغه شده و د خوند چې کله سړی پیدا کده بچای با امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پیدا شو متوسط ارزو کو چې د هر بچی اولینی مدرسه چې دو د مرغ یزدو کس وخت مر چې دغه تربیت صحیح وي ګوري بیا غادا سکی پدې درجه شي علم نونسا حفظ نونسا د صحابیت رسا د ولایت سمرا بزرګي سمرا مکمن دي د الله پاک چې سرنګي سړی ته ور کوي د تشدینا ته ور کوي یو پیغمبري چې د الله پاک په سړی پر خاص کړی دو سدیناوي ته نصیب کیږي ادغه نه پوسه لوند چې سمره مقام دا د ټول مقامینه سدینا ته حاصل دی شي هوکاش چې ویزو تو سه خلی واغو جلور پیژندلې دو یو د کیر خدمت مې ور پیژندل دا کبه اس وخت چای مړی په وخت په خنه کړل مې ملاوړ پیژندل دا حالانکه چې کیم مکمل الله پاک تو در کوي دا مقام الله رب العالمین دغه شدیناوي تاور کوي فمیجو تو څه نه غفلی د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه په داسې واسدیناوا حضرت ربیعه بصریه نومو دای وره د حضرت ربیعه بصریه د امام حسن بصری رحمت الله علیه ترغلا سم صلی پښتنه دنه کولا حضرت حسن بصری رحمت الله علیه دا هغه امام دا چې په ظاهری علوم شایو امام دا فائدې علم یغه چې دا مذهب هغه پته شو نه دا په باطنی علوم شا سلیر سره چې تمره د یغه دي طریقات دي په هر طریقه شي په هر سند شي د حسن بصری رحمت الله علیه نو مرسي اې ډېر لوی شړای دا ادغ سنت التخنیق چو دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا کړو ایس عوام چې دی مز دغه نه خبره نه چې سنت التخنیق څه توی چې بچي اول پیدا شي اول بچي پیدا شي بدعتي اولوي سړای یو نیک سړای چې دا غل یاړه په طریقه سره د تور شي رب کریم جلاله پاغه شیخ خپل برکات اچي بهر خلق دا تفصیل د نسل دور غلا
پاته ولګېدله چې حسن بصري رحمت الله علیه د ریبو غوړې ته تله ده او د الله رب العالمین عبادت کوي. چې کله راغله نو حسن بصري رحمت الله علیه په دریبو په میون شي په یبه باندې پوسه به صلاه چولې دو نفل باندې ویلوړ ده دریب یې نو ریونی دی بھائی. حضرت ربيعه بصريه چې دغه توکتل به دغه خوان نه کویر خو چون کې حسن بصري په زبان یې ځاخ کول نه شو په زبان یې ځاخ نه شو کولا دوله کېدله خپل می شلای روخستله په دنه سې قدم مخششلا او پوس په او باندې می شلا ودرولا نه پرغوزی ونړي جېجي ونو خوسېجي او په نفل نیاتی وتړ یوا شدینا دو پوس په وای می شلا درولې دو حسن بصري چې وته قتل نو پېښ چې دا مت تعلیم روکای نغمی سلار تلکڑا غوڑی ترویت دویا روغلا اس اشعار ہوتوی دیگه اشعار مانا دادو ویچی حسن بصری دیبه پر سر بوندی دی اللہ پاک عبادت کول دا سو کمال ندا کدا کمالی خدا خوچین دخونه تا حاصل دا پوس پاو باندې د الله پاک ذکر او عبادت کول دا څه کمال نه ده کدا کمال وی دا ټول مرغون کوي پوس پاو ګرځي او د الله پاک ذکر کوي. و ان من شيء الا يسبح بحمده دا ټول شي نه د الله پاک تسبیح بیانوي. خدای ورته فرمایي چې جی کمال دغه ده چې وې په مزکه او خبره دي ارشه ما الله سره کوي. یوا شدینادو خو حسن بصري غوندې سړی ته تعلیم ورکړي. اخیری خبره تکوم د میجو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ای دوړو جهانو سردار 1,24,000 کام و بیش پیغمبروں نے سردور امام د الله رب العالمین اخیری نمائندہ دخته چې کله پهلا پیغمبري ملاوسلا و د غار حیران راغی نو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها خدمت شه حاضر اسلا دای ورته فرمایي چې زملونی 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 مو پټ کیه او مو پټ کیه. حضرت خدیجه الکبرى ولګه دلا په دمنه کمبلا وچولا او په دمنه غیر شپره چکر لګی چې جی سموشل د غره هرا حالات بیان کړل. دو مبارک بدی په ته پېښ کړي چې جی د مبارکي درکو رب العالمین جل جلاله د پیغمبري د موارید تو په سره چي او نبی اخر زمان چې دنیا انتظار کوي اغاتیه پتو سے دادا صفتین دی اللہ پاک تو خروپینا دیگه نبادی پلوسونی ہوتی چه ساچ لوٹ شی اور اکابین نوفل تا ویروست دایو شپنجیرہ بردا سڑایو عربیو خو سوریانی زبانی ذکڑو نو تورات دی سوریانی زبان نا عربی زبان تا اڑاولو برداو شپنجیرو ویروستو تای چی جید اخپل ورارو نور و دا تور رسوی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض میں دا غدا زب دے خبر تفصیل پشنس عرض میں داو چې د میزو تو سے د پیغمبر پدینا لوی شان خودی چانشی کدای کنا د په کائنات شه د خدای په خدای شه د چانشتاونه کدای شي حکیم مکم الله پاک هغه ته وردا بل چتن شي وردا بل چتن شي ملاوي دای خدا غد تسلی دوی چې حضرت خدیجه الکبرى وا عرض میں داو چې کس وخت سدینا دغه د الله او د الله د رسول داغه نقش قدم اخپل کی داغه تعلیم اخپل کی نو دا یو داسې یو مقام دا چې دغه سره د ټول کیر د ټول خاندان د ټول اولاد بلکې ټول نسل چې دا غیر رهنمایي کېدای شي.
نو دیو جنه د عزت من د یو لوی اعزاز ده چې الله رب العالمین جل جلاله نن په د خیر باندې کیمه مهرباني او کیمه احسانو کو الله پاک ته قبول کی والله رب العالمین دې ته مبارک کی او چې څنګه الله رب العالمین د تعلیم اتلول ور نصیب کړ دا چې الله پاک په خپل تعلیم باندې د عمل کولو توفیق ورکړي کس وخت دو په خپل تعلیم باندې عمل وکي نو دې صرف د غیوی کس دی واجنه د ټول خاندان حالات چې دی هغه بدلیدای شي خو کس وخت دې همت وکړي کبه دې همت ونکړي کده همت ونکړي ګوري دا ساوي دا ساوي د الله رب العالمین جل جلاله په دغه نیکل یار شه خامخه امتحانات وی او خاص کر د الله د نیک بندګونه دا غي امتحانات خو په ټولو نه زیات وي کسو وخت دا غي ته مضبوط ودري نو رب کریم دې ته یو عجیب مقامر کی وای دې په وجه باندې الله رب العالمین دې یقینا د ډېر خلک دنیا بدله کی ډېر دنیا خلک ګورینن سره فتنه چې دی د سدیناوي طرف نه دی ځکه چې موږ ازادي کړی دي کدا ازادي ختم شي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د میر چې کی حالات متوسط بیان کې کاغذ څه قدر حساب پدون شروع علی نو یقینا الله رب العالمین په د خاندان په د علاقې په د وطن شوی الله رب العالمین انقلاب ورولی الله پاک ته دغه بچی ته دغه بچی میر پلور ته د خاندان ته دې رشتہ دارونه ته الله پاک دغه مقام نصیب کی الله پاک ته په دې مزید د دین خدمت کول توفیق ور نصیب کی چا په پیر خوري کړي دو کیم د دې استادون دي الله رب العالمین داغه ته په دې مزید توفیق ور نصیب کی د دغه علم برکاتو چې د سیمنټا د توسه په مخ سره وژغدن کني توسه ته ولیدل چې خطبه می شریکوله کېدای شي چې مو دا خیالو چې 15 منټه واده ژغ خدا دې د علم برکاتو کېدای شي د علماء د توجه برکات وي چې الله پاک مو ته توفیق وکړي الله رب العالمین دا دوی پنه کې خلک آباد کی والله رب العالمین د مشتا پدې نه مزید د دې خدمت کولې توفیق وکړي وما علینا الا البلاغ